بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې. غواړو چې د افغان ری له لارې تاسو ته د 11م ټولګي تدریس چارې سرته ورسوو. هیله ده چې له تدریس څخه یې اعظمي استفاده وکړي. نو راځو د خیره سره لومړنی عنوان چې دی په 11م صنف کې هغه مخروط دی. د مخروط تعریف دا رقم دی. مخروط له هغه هندسي شکل څخه عبارت دی چې د یو قایم الزاویه مثلث د قایمې زاویې د زولې له دوران څخه په لاس راځي. دا یو قایم الزاویه مثلث دی. قایم الزاویه مثلث خو هغه مثلث ته ویل کېدی چې یوه زاویه به قایمه و دوې نورې به حده وي، یعنې له نیمې څخه به کوچنۍ وي. که چیرې موږ د قایم الزاویه مثلث د قایمې زول ته داسې دوران ورکو، دوران په دې معنا یعنی دایره پر جوړه کو، داسې دې ته یو دوران ویل کېږي. دوران معنا له کومې نقطې څخه چې د حرکت کړي بیرته همهغه نقطې ته ځان ورسوي، بیرته همهغه نقطې ته ځان ورسوو. دغه شکل چې لاسته راځي دا د مخروط په نامه سره یادیږي، خو په دې شرط چې دغه راس به هم دې قاعدې ته داسې وصلوو. اوس چې دا کوم شکل په لاس راغلی دی دا د مخروط په نامه سره یادیږي. په مخروط کې دا خط چې موږ وصل کړي دې ته وایي مولد خط. مولد خط یعنی تشکیل کوونکي خطونه. که چیرې دا خط موږ وصل نه کړو دا شکل نه تکمیل کېږي، نه تشکیلیږي. د دې په وصلېدلو سره دغه مخروط شکل چې دی دا تکمیل کېږي یا تشکیل کېږي. او دې خط په مخروط کې ویل کېږي اچ سره ښودل کېږي. اچ معنا هایټ چې د ارتفاع معنا ورکوي. ارتفاع یعنی د مخروط ارتفاع یعنی جګوالی. او دغه خط ته ویل کېږي آر. آر معنا شعاع چې دغه خط ته د مخروط شعاع ویل کېږي. او په خپل د دوران چې دی دا د مخروط د قاعدې په نامه سره یادیږي. یعنی مخروط له هغه هندسي شکل څخه عبارت دی چې د یو قایم الزاویه مثلث د دې قایمې زاویې له دوران څخه په لاس راځي، په دې شرط چې دا قایمه زول داسې وصل کو. د دې په وصلېدلو سره دغه شکل چې دی دا تکمیلیږي. دغه خطونه ته ویل کېږي د مخروط مولد خطونه. مولد خط په دې معنا یعنی تشکیل کوونکي خطونه. که چیرې دا وصل نه کو دغه شکل نه تشکیلیږي، د دې په وصلېدلو سره دغه شکل تکمیل کېږي. دغه شکل ته دا ټوله مکمل شکل ته مخروط ویل کېږي. راځو دوهم عنوان چې دی په 11م صنف کې هغه مخروطي مقاطع دی. مخروطي مقاطع کوم شکل ته ویل کېږي تعریف یې دلته لیکل سوی دی. مخروطي مقاطع داسې تعریف لري وایي که چیرې دوه متقاطع خطونه داسې په پام کې ونیسو چې یو خط یې ثابت پاتې سي، کوم کار په ونه لرو، خو دا بل د دلتا خط چې دی د دې خط پر مبدا او پر انجام پر دواړو خواو باندې دوران وکړي، یعنی دایرې جوړې کړي. هغه کوم شکل چې لاسته راځي د مخروطي مقاطع په نامه سره یادیږي. داسې که چیرې دوه متقاطع خطونه داسې په پام کې ونیسو چې دا یو خط ثابت پاتې سي، خو دا بل خط چې دی د دلتا خط چې دی د دې پر خط باندې پر مبدا باندې هم داسې دوران وخوري، پر مبدا باندې هم دوران وخوري یعنی دایره جوړه کړي، او د دې خط پر انجام باندې هم داسې دوران وخوري. دوران معنا دایره پر جوړ کړي. دا کوم شکل چې لاسته راځي دا د مخروطي مقاطع په نامه سره یادیږي، خو په دې شرط چې دغه قاعدې دای سره وصل کو بره به دا شکل تکمیل سي. دغه شکل چې لاسته راغلی دی دا د مخروطي مقاطع په نامه سره یادیږي. دا یو د ډي خط یو د دلتا خط. دا دوه متقاطع خطونه په خپل منځ کې یو شریکه نقطه درلوده. که چیرې دا دوه متقاطع خطونه داسې په پام کې ونیسو چې دا د دلتا خط د دې خط پر مبدا باندې هم داسې دوران وخوري یو دایره جوړه کړي، او د دې خط پر دې انجام باندې هم داسې یو دایره جوړه کړي. دا شکل چې جوړ شوی دی دا د مخروطي مقاطع په نامه سره یادیږي، خو په دې شرط چې موږ دا خط په داسې چیش کوو وصلوو به دا شکل چې موږ سره وصل کړي مخروطي مقاطع شکل تشکیل کېږي یا په لاس راځي. نو د مخروط څخه وروسته عنوان چې دی هغه د مخروطي مقاطع ډولونه دي. مخروطي مقاطع پر 5 ډوله دي چې د هغوی نومونه په لاندې ډول سره دي. د مخروطي مقاطع لومړی ډول چې دی هغه دایره، او دوهم ډول د مخروطي مقاطع چې دی هغه بیضوي، او د مخروطي مقاطع دریم ډول چې دی هغه پارابولا، او د مخروطي مقاطع څلورم ډول چې دی هغه هایپربولا.
او د مخروطي مقاطع پنځم ډول چې دی هغه متقاطع کرښ دی. متقاطع کرښ دی. دا د مخروطي مقاطع ډولونه دي چې یو چې د دایره ده، دوم یې بیضوي ده، او دریم یې پارابولا ده، او څلورم یې هایپربولا ده، او پنځم یې متقاطع کرښ دي. موږ به هر یو جلا جلا په تعریف کې تشریح کړو. نو د مخروطي مقاطع لومړی ډول چې دی هغه دایره ده. دا چې په مخروطي مقاطع کې دایره څه ډول تشکیل کیږي داسې وایي که چیرې د مخروطي مقاطع له دې قاعدې سره یا څه له دې قاعدې سره یا څه له دې قاعدې سره په موازي ډول یو مستوي تیره کړو. مستوي معنا همواره سطحه تیره کړو. د دې ګډ فصل چې دی هغه کوم شکل جوړوي؟ وایي هغه یو دایروي شکل جوړوي. څنګه؟ که چیرې د مخروطي مقاطع له دې قاعدې سره داسې یو موازي مستوي چیره کړو. موازي مستوي چیره کړو معنا یو موازي سطحه چیره کړو له قاعدې سره. له دې قاعدې سره داسې موازي سیده یې تیرې کړو. د دې دا کومې ګډې نقطې چې وایي موږ سره وصل کړو د دغه ګډو نقطو له وصلېدلو څخه چې کوم شکل حاصلیږي هغه دایره بلل کیږي. څنګه تشکیلیږي د دې وصلېدل؟ د دې وصلېدل چې دی دا موږ ته کوم شکل جوړوي؟ دا یو دایروي شکل موږ ته تشکیلوي. نو که چیرې د مخروطي مقاطع له دې قاعدې سره یو موازي مستوي یعنی یو موازي سطحه چیره کړو دا د دې مشترکې نقطې که موږ سره وصل کړو د یو قلم په مرسته دا کوم شکل جوړیږي؟ دغه شکل ته دایره ویل کیږي. دا د مخروطي مقاطع لومړی ډول دایره ده چې په دغه شکل سره جوړیږي. نو د مخروطي مقاطع دوام عنوان چې دی دوام ډول چې دی هغه بیضوي ده. دا بیضوي ته په کتاب کې الیپس هم په پښتو خط نوشته کړي دي. هغه الیپس انګلیسي نوم دی، په پښتو کې موږ ورته بیضوي وایو. بیضوي څنګه په مخروطي مقاطع کې تشکیل کیږي یا جوړیږي؟ که چیرې د مخروطي مقاطع له دې قاعدې سره په مایل ډول مستوي تیره کړو. مایل ډول معنا داسې کږه یې تیره کړو، موازي سیده یې تیره نه کړو. په مایل ډول مستوي له دې قاعدې سره په مایل ډول مستوي رسم کو. د دې دا کومې ګډې نقطې چې سره وصلیږي دا کوم شکل چې تشکیلوي د دې د نقطو له وصلېدلو څخه هغه موږ ته بیضوي شکل راښیي. بیضوي شکل یا د هګۍ په ډول شکل جوړیږي. داسې د دغه نقطو وصلېدل چې دی د دغو نقطو وصلېدل چې دی دغه شکل چې تشکیلیږي دا د بیضوي په نامه سره یادیږي. د هګۍ په شکل ته بیضوي شکل ویل کیږي. نو که چیرې موږ د مخروطي مقاطع له دې قاعدې سره په مایل ډول مستوي چیره کړو دا د دې ګډې نقطې سره وصل کړو هغه کوم شکل تشکیلوي؟ یو بیضوي شکل جوړوي چې د الیپس په نامه سره هم یادیږي. او د مخروطي مقاطع دریم ډول چې دی هغه پارابولا دی. دا چې په مخروطي مقاطع کې پارابولا په څه شکل سره جوړیږي؟ وایي که چیرې د مخروطي مقاطع له دې اصلي محور سره یا له دې اصلي محور سره یا له دې اصلي محور سره یو موازي مستوي تیره کړو. مستوي ما تاسو ته مخکې ویله همواره سطحې ته ویل کیږي. که چیرې د دې اصلي محور سره یو موازي مستوي تیره کړو د دې ګډ فصل چې دی هغه موږ ته پارابولا شکل په لاس راکوي. د دې ګډ فصل د ګډې نقطې چې ته سره وصل کې دا به کوم شکل جوړ کې؟ پارابولا. دا چې دا څنګه وصلیږي دا په داسې شکل سره وصلیږي. داسې دا شکل چې جوړیږي دغه شکل د پارابولا په نامه سره یادیږي. پارابولا شکل داسې شکل ته وایي یا داسې یا هم کله کله دا شکل لري. دغسې شکل د پارابولا ویل کیږي. یعنی که چیرې موږ د مخروطي مقاطع له دې اصلي محور سره دې ته اصلي محور وایي یو موازي مستوي رسم کو دا د دې ګډې نقطې چې موږ سره وصل کو داسې دا کوم شکل چې په لاس راځي دا د پارابولا په نامه سره یادیږي. دا یې دریم ډول دی. او د مخروطي مقاطع څلورم ډول چې دی هغه هایپربولا ده. هایپربولا معنا دوې پارابولا وي. دوې پارابولا ته هایپربولا ویل کیږي. دا چې تاسو په یاد چې هایپربولا معنا دوې پارابولا وي. که چیرې د مخروطي مقاطع
پر دې قاعدې باندې عمود مستوي رسم کو. عمود معنا په ولاړ ډول مستوي رسم کو. داسې که چیرې د مخروطي مقاطع پر قاعده باندې داسې عمود مستوي رسم کو، داسې په ولاړ ډول یو مستوي رسم کو، په دغه حالت کې هایپربولا جوړیږي. هایپربولا معنا دوه پارابولاوي جوړیږي. څنګه دوه پارابولاوي جوړیږي؟ یوه د لوړې قاعدې سره جوړیږي، یوه د لاندې قاعدې سره جوړیږي. دوه پارابولاوي جوړیږي. دوه پارابولاوي د هایپربولا په نامه سره یادیږي. داسې یو دلته د دې نقطو د وصلېدلو څخه یوه دانه پارابولا تشکیلیږي، بل هم دلته لاندې تشکیلیږي. داسې دوه پارابولاو ته باره هایپربولا وایي. څه وخت په مخروطي مقاطع شکل کې هایپربولا جوړیږي؟ چې کله د مخروطي مقاطع پر قاعدې باندې داسې عمود مستوي رسم کو، دا د دې کومې نقطې چې د مستوي په واسطه د قاعدې کته سوي دي، د دې نقطو د وصلېدلو څخه دوه پارابولاوي تشکیلیږي. دغه دوه پارابولاوي د هایپربولا په نامه سره یادیږي. اوس هم د مخروطي مقاطع پنځم حالت یعنی متقاطع کرښې. څه وخت په مخروطي مقاطع کې متقاطع کرښې جوړیږي؟ که چیرې د مخروطي مقاطع پر دې قاعده باندې عمود مستوي رسم کو، داسې عمود مستوي رسم کو چې ارتفاع په بر کښې ونیسي. ارتفاع په بر کښې ونیسي معنا د ارتفاع د جګوالی چې دی دا خط چې دی په منځ کې راولي. اوس د دوی دا ګډې نقطې وصلېدل چې دی په دې شکل یې وصلو. دا بیا دا دوه نقطې د یو خط په مرسته وصلېږي او بیا دا دوه نقطې د یو خط په مرسته وصلېږي. داسې یو په خپله د ارتفاع داسې واقع ده، یو خط دا چې داسې راغلی دی او بل دا دوه نقطې چې وصل کړي دا خط دی. متقاطع کرښې څه معنا؟ یعنی ټکر خطونه یو له بل سره چې یو مشترکه نقطه ولري. نو که چیرې د مخروطي مقاطع پر قاعده باندې یو عمود مستوي رسم کو، خو چې دا ارتفاع په بر کښې ونیسي معنا په منځ کې راولي، د دې دا نقطو وصلېدل متقاطع کرښې یعنی ټکر خطونه جوړوي. دا و د مخروطي مقاطع 5 ډولونه. تشکر، مننه.